د ژغ قدرمنې دا ټیم زه د جانډولا ګریډ سټیشن چې کوم دی د هغې مخ ته ویلوړ یم. دلته ګڼ شمېر باندې خلک وروتلی دی. دی په دغه روډ کې احتجاج یې شروع کړی دی. دی احتجاج کو نه د موږ سره جمال ملیار ویلوړ دی. ملیار ورور درته وایه چې دا احتجاج دغه خلک ویله کړی دی په دا سره غورمه کې وتلي دي څه مسله ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ایک وزیر ژغ نیوز ډېره مننه شکریه چې د دې خبره وروي چې د کله نه د ملک جوړ شوی دی د مې سره زیاتای راوند دی او دا دوی میاشتې کیږي چې د وابډه د طرف نه په جنډولا کښې چې کوم بیټاني قبایل دي او جنوبي وزیرستان چې کوم مسید قوم دی دا ته چې کومه بجلي تللې وه د وابډه د طرف نه ناروا لوډ شیډینګ راوند دی او د یوې هفتې نه د میژې دلته ټیم په ټیم باندې درنه شوې دو په روډه باندې سټرایک شوی دی. د میش د حکومت نه دا غوښتنه ده چې ګملزام ډیم د میش په خوب راشي جوړ دی په دا باندې حق د بیټاني د مسجد وزیر کوم دی په چا دو چې د میش بجلی 24 غنټې وي خو نه روکوي مخکې د میش 13 غنټې وه ویس حکومت نه وای نوټیفیکیشن راستلی دی پاشي میش ته 6 غنټې روکوي ویس بیټاني او مسجد کوم مشرون ځوانون په شریکه باندې وروتلي دي د حکومت نه د میش دا غوښتنه ده چې میش ته بیټاني او مسجد کوم ته دا بجلی چې کیما دو دا 13 غنټې روکو 6 غنټې میش ته قابل قبول نه دو د دغه لپاره دا درنه راونه دو او د دغه سره یوه بله خبره ده د پتو په دا باندې خبره وکړو چې د مذاکرات پورا پتو میش ګریډ ته ورننه ایست دلته چې کیما ایس ایچ او سید مرجان چې د جانډولې تونې ایس ایچ او دی دغه موجود ور سره پولیس وه هغې په پتو باندې تشدد کړی دی زخمي کړی وه د میش د حکومت نه دا هغه غوښتنه ده چې کوم سپویونه په ده باندې تشدد کړی دی او ور سره چې کوم سید مرجان ایس ایچ او دی هغه د دغه جانډوله چې کومه تونه دی دغه نه ده تبدیل کو او سازو دا ورکړلی شي. ډېره مننه. نوم ورته وښایه مشر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ټولو نه خو تاسو شکریه ادا کوم ملک پتو بیټاني نن چې د موږ حکومت درنه روانه دي د مسعود قبایل د بیټاني قبایل دا د بجلی متعلق ده چې اول به موږ ته 18 غنټې بجلی راکوله خو اوس د یوه هفته کېږي چې موږ ته 6 غنټې بجلی راکوي. اوس هم بجلی خو مو په چغمالي کې پوښتنه وکړه طرف ته خو بجلی نشته یا توس بجلی وس شته که مکمله کړه؟ بجلی مکمله موږ بایکاټ کړی ده کټ کړې مو ده اوس موږ خپله کټ کړې ده چې موږ ته 6 غنټې بجلی ضرورت نشته. جمال وویل چې په ده باندې تشدد وشو ته یې ویلې بالکل زه پرون ورغلی مذاکرات ته ورغلی خو اندر دو چې زه یوازې ولیده بیا ایس ایچ او سید مرجان تشدد وکړی هلته ما کوم ته ښکاره نه کړم او چې بدمزګي جوړېږي تصادم جوړېږي حالات خرابېږي. جی د ژغ قدرمنې د سب ډیویژن سرویکای او تیارزه چې کوم چیرمن دی شاه فیضل غازي صاحب د موږ سره ویلوړ دی د ده هم په دغه کې ډېرې علاقې درېمې د پورته علاقې چې کومې دي د ده علاقې هم بجلي کاټ تو نه ایښته دی. شاه فیضل غازي صاحب ډېره مننه چې وخت یې راست کړ دلته راغلی د احتجاج کې ویلوړ یې پورته خو ډېره زیاته ګرمي ده ډېر وخت شي چې بجلي نشته دی د تو مذاکرات شوي دي څه درته وایي بجلي ولې نه درکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولې خو د تو د ملګري بیا به دا ګرمي شي چې کوم وروتلی دی او دا غوښتنه کوي په ټول نه زیات چې کوم دولت ته د میشي کوم سہولت دی د کوم دا نشته دی کا مټه ولوړي کا تور ورک شي یا بل قسم آفات روشي دا کوم په خپل ریپې باندې دا بجلی د په خپل جوړوي لړمي نشته دی او بیا سره کتو ته پته وي چې کوم دا ګریډ دی دا خورا بیټاني کوم بغیر به موازنه ورکړي بیا د ګملزام ډیم چې دا د ساوث وزیرستان کومینه دا خورا په دغاس ورکړي دغه پورا ورکړي چې میشته دغه نه کم از کم بجلی په فری باندې او دا ریټرن او دا وینو سره شوی دو دا کوم حق دی او بیا ور سره دلته کا وزیرستان پس دا نه څه داسې فیکټري شته او نه دا نور کاروبار شته یو پنکای او یو لیټ لګیږي دغه پورا حکومت چې کوم نور غوړ غوړ شهر نه د کوم بجلی ورکوي 5-6 غنټې یا بر ټانک کولا بلر چې مو کوم نوټس لړای و 14 غنټې ورکړي وي او دولت د مشدي خالته 6 غنټې 7 غنټې وا د پخپل کوشش باندې چې د مټه تاور لګیږي لړمین حق پلوي تور غوند سیستم د خپل کوي دا حق دی چې دا خو لکه غونډ ته معلومه ده چې څومره ټاورې لګېدلې دي مټې دي ټرانسفارمر دي دا خلکو خو غونډ خپل کړي دي او بل چې کله انضمام کېده په هغه کې قبایل ته ریلیف میلاو شوی و ټیکس د ملي نه نه وي نو دا وجه څه ده ولې د خلکو ولې ستړیا وي دوس مذاکرات شوي دي یا مذاکرات ولې ناکامیږي مسله څه تیر چې کوم مذاکرات شوي پاشه ریټرن د 18 غنټې و
چې تاسو موږ 18 غنټې وشي او په کوم مذاکرات باش حکومت د کوم سره چې کوم زمور ایسی و سره نور کوم ډپارټمنټ و دغه د کوم سره دوکا وکړه چې بهرحال کومه معاهده وسرته نه وسره ورسوله او بیا په موقع د سر نوستای وشه چې کوم ځل نظام سره تا شوی دو هر یو دغه نازونه بوسي چې د وفاق سره د مصر نه دو نر کوم ها مش کی مشرون دی منه د سنټر د سره نور کوم کسان دي د سره مش رابطه ها کوي د کوم درزیوتا غوټه مسله دو ان شته خلک کول کوشش کوي دا فوري حل شنه مسله ډیره مننه ډیره شکریا جی د ژغ قدر منه یو سپینجیر سره ویلور دی کاکا نوم ته وشیا نوم امیر خان اجي امیر خان زه د منځي اوسیدونکو جی امیر خان دلته د سره غورمکر وتلی احتجاج هم کړی دی ویلي چې موږ احتجاج د دې لپاره کړی دا چې موږ ته ذاتي د بجلی ډېر زیات تکلیفات ته بالکل د څښنه اوبه هم نشته بال بچ مې چې کوم دي دا ټول ډېر پریشانه دي د اوبو د لاسه د اوداسه د لمانځه اوبه موږ نه موندو په موږ باندې بجلی کټ شوې ده کله دا د ګومل زم ډام ډیم اعلان کېدای په کوټک شي په ایوب شټینګ شي صدر مشرف صاحب اعلان کړو اپغه جلسه کې په پیله کورسوک شي ز په خپل باندې ناس چې دا خبره وکړه چې دومره له دغه ډیم سره مزکه آبادیږي او دومره دغه ډیم نه بجلی زیاتیږي خو زیاته پایده هغه خلکو ده چې د چا په خاور شي دا ډیم دا نو دغه خلکو به بجلی بیل نه او دغه خلکو ته به د بجلی سہولیتي ډیره مننه ډیره شکریا جی د ژغ قدر منه د مشرونه خبره تو سوار ودلې چې دی وایي چې د تیرې څوري ځکیږي چې دلته دی په احتجاج باندې نوستي خو د دی چې کوم هغه د بجلی مسله دو هغه باندې دلته چې کوم زمور خلک دی هغه غور نکو اے کے وزیر ژغ نیوز جنډولا